Afghan English Academy. Prophet. Prophet ولکیږي ملګرو پیغمبر ته. Prophet. Fasting. Fasting ولکیږي روژه. Fasting. Hell. Hell ولکیږي دوزخ ته. Hell. Peace. Peace ولکیږي امن ته. Peace. Repentance. Repentance ولکیږي توبې ته. Repentance. Virtue. Virtue ولکیږي ښېګڼه. Virtue. Truth. Truth ولکیږي رښتیا. Truth. Unity. Unity ولکیږي یووالی. Unity. Destiny. Destiny ولکیږي تقدیر ته. Destiny. تقدیر یا قسمت ته Destiny ولکیږي. صحیح دی؟ Trust. Trust ولکیږي باور ته. یقین یا باور ته څه ولکیږي؟ Trust ولکیږي. Patience. Patience ولکیږي ملګرو صبر ته. Patience. Kindness. Kindness ولکیږي مهرباني ته. Kindness. Brotherhood. Brotherhood ولکیږي ورورولي ته. ورورولي ته ولکیږي brotherhood. Doomsday. Doomsday ولکیږي د قیامت ورځ ته. د قیامت ورځ ته Doomsday ولکیږي. څه دی؟ یا قیامت ته مونږه resurrection هم وایي. څه دی؟ resurrection مطلب قیامت او د قیامت ورځ ته Doomsday ولکیږي. Peaceful. Peaceful ولکیږي سوله ییز ته. Peaceful مطلب سوله ییز. سنه. سنه ولکیږي سنت ته. څه دی؟ په انګلیش کې سنت ته سنه ولکیږي. عقیده ته ولکیږي ملګرو faith. faith مطلب عقیده. Pilgrimage. Pilgrimage ولکیږي ملګرو حج ته. حج ته څه ولکیږي؟ Pilgrimage. رحمت. رحمت ته ولکیږي mercy. mercy مطلب رحمت. او پاکی ته ولکیږي purity. purity مطلب پاکی. Obedience. Obedience ولکیږي ملګرو اطاعت ته. Obedience. علم ته ولکیږي ملګرو knowledge. knowledge مطلب علم. Humility. Humility ولکیږي عاجزي ته. تواضع یا عاجزي ته څه ولکیږي؟ Humility ولکیږي. بل د ملګرو generosity. generosity ولکیږي سخاوت ته. generosity مطلب سخاوت. piety. piety ولکیږي دینداري ته. دینداري ته ولکیږي piety. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی forgiveness. forgiveness ولکیږي بخښنې ته. بخښنې ته څه ولکیږي؟ forgiveness. حیا ته ولکیږي modesty. modesty حیا. طهارت ته ولکیږي purification. طهارت مطلب purification. نبوت ته ولکیږي prophecy. prophecy ولکیږي نبوت ته. روحانیت ته ولکیږي spirituality. spirituality مطلب روحانیت. بل دی ملګرو موږ سره حدیث. حدیث ولکیږي حدیث ته. څه دی؟ په انګلیش کې حدیث ته حدیث ولکیږي او سنت ته سنه ولکیږي. ښه. جنت ته ولکیږي paradise. paradise مطلب جنت. جمعه ته ولکیږي mosque. mosque مطلب جمعات. ګناه ته ولکیږي ملګرو sin. sin مطلب ګناه او ګناهګار ته ملګرو بیا sinful ولکیږي. څه دی؟ sinful مطلب ګناهګار او sin ګناه. درناوی یا احترام ته respect ولکیږي. respect. ملګرو بل لغت چې دی هغه سره قرآن ده. قرآن مطلب قرآن شریف. په انګلیش کې ورته قرآن وایي. prayer. prayer ولکیږي لمونځ ته. prayer. روژه ته ولکیږي fasting. fasting روژه. دعا ته په انګلیش کې دعا ولکیږي. دعا. او جهاد ته په انګلیش کې جهاد ولکیږي. څه دی؟ جهاد. gratitude. gratitude ولکیږي شکر ته. شکر ته څه ولکیږي؟ gratitude. اخلاص ته ولکیږي sincerity. sincerity مطلب اخلاص. تقوا ته ولکیږي تقوا یا رښتینولي ته ولکیږي ملګرو righteousness. righteousness مطلب تقوا یا رښتینولي. righteousness. عبادت ته ولکیږي devotion. devotion مطلب عبادت. worship هم عبادت ته ولکیږي. څه دی؟ worship یا devotion مطلب عبادت. شفقت ته ولکیږي compassion.
compassion مطلب شفقت. charity ویل کیږي ملګرو خیرات ته charity. برکت ته ویل کیږي blessing مطلب برکت. لارښوونه ته ویل کیږي guidance مطلب لارښوونه. پیغمبر ته ویل کیږي prophet او ایمان ته ویل کیږي faith. ایمان مطلب عقیده یا ایمان faith. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوې وي. داسې نور ویډیوګان لپاره ملګرو زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. Thank you so much for watching this video.